اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینو، سامعینو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د یو عظیم زه د یو عظیم پلار نه او تاسو د یو عظیم استاز نه محروم شوئ. الله دې د هغه شهادت قبول کړي او الله دې موږ ته د هغه د تپوس او د هغه د قاتلانو ته د ورسېدلو توفیق راکړي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په اول ورځ هم ویلي وو چې ریاست د مور او د پلار په حیثیت وي او تحفظ چې دی دا د ریاست په اهم فرایضو کې دی او چونکې هغه موږ ته نه راکړی شو او دوی په هغې کې موږ ګبېځی خالي لاس پرېښودلو. خو بهرحال څه چې وو هغه ستاسو ته وړاندې دي. اوس زما د والد صاحب تقریبا نن څلورمه ورځ ده او موږ په خپل غم او په درد کې یو، خو چې د دوی کم هم د تاڼهدار یا د ای سی چو یا د ډي اس پي حد نه زیات سړی خو موږ ته راغلی نه دی، خو چې هغه تاڼهدار قدرې هم راغلی دی. موږ ورته ډېر عزتمن قدرمن خلک پرېښي دي او دوی سره ناسته کړې ده چې موږ ته څه نه څه هم څه خبرې موږ ته یا معلومې دي یا موږ طرف نه څوک کوپریشن هم کېږي. موږ هر قسمه کړی دی. تاسو ته پته چې زما د والد صاحب خبره ده د تاڼهدار یا د ډي اس پي یا د دې خلکو د رینج خبره نه ده، خو بهرحال موږ ته رالیږي. موږ د هغوی هم شکریا ادا کوو، هغوی ته خپل هغه کوو ورسره. خو تر نن ورځې پورې په 100 کې 0.5% نه بلکې دا 0.5% هم چې څومره هغه باندې تقسیمیږي دومره پورې زما د والد صاحب نه غم شوی دی نه څوک پکې سنجیده دي. خو بهرحال د ریاست ته د سټیټ ته چې چونکې زما پلار او زما چت خو ما نه لاړو، دویم چت دویم پلار دا د سړي ریاست وي. زه نن د پښتنو چې کومه قومي جرګه ده د دې ملګرو په مشاورت او خپل د والد صاحب یو فریاد تاسو ته ږدم او د هغه د تپوس یو ټایم د تقدم چې تاسو ته بیا هم سوال کوم چې تقریبا 4 ورځې وشوې ریزلټ 0 دی. خو بهرحال تاسو بیا هم وایئ چې یاره ورکه ده ورکې پسې ګرځېدل غواړي. کله چې ستاسو خپله ورکه وي هغه ډېر په منټونو کې په ګنټو کې تاسو هر څه کلیر کوئ. خو بهرحال موږ بیا هم یتیمانان یو، یتیمانانو د خیر دی لږ ډېر ټایم ولګي. نو د اختر 4مې ورځې پورې زما تاسو ته دا یو ټایم دی، یو هغه ډیډلاین ټکی به ځکه نه کومه چې یتیم یم، دا غټه خبره د یتیم خولې سره بده لګي او ډېر د بېوسه سړي او ډېر بېوسۍ کې پاتې شوی یم. ډیډلاین به نه ویم، خو اختر 4مې ورځې پورې تاسو ته ټایم دی چې زما د والد صاحب قاتلان او زما د والد صاحب سره چې چا هم بد کړي دي، که هغه په سیول کې دي، که هغه په سرکار کې دي، که په اداري کې دي، که په غیر اداري کې دي، خو چې زما د والد صاحب په مرګ کې څوک هم ملوث دي باید چې هغه د ما سره د عوامو ته په ګوته شي او داسې دې په ګوته شي، داسې دې ونیوی شي چې یو عام پوډري نه چې هغه دې والی وي ټکولی وي او هغه باندې دې منلی وي چې زه دا یم. نه، چې زه ورته ووایم چې دا قاتل دی، چې زما پلار دا شاګردان ورته وایي چې دا قاتل دی، نو موږ به ریاست نه دا ووایو چې الله دې تعالی اجر درکړي تا موږ سره ښه وکړو. او که ونه شو داسې د اختر 4مې ورځې نه پس پورې، نو بیا به موږ یو داسې سختې فیصلې ته مجبور وو چې ځکه د پلار پرې بدن او د پلار وینه دا که هر څنګه هم وي زه یې که معاف کړم. زما د پلار د شاګردان چې کم تعزیت ته خلک راځي او کم چرګې ته کم جنازې ته خلک راځي، په جنازې کې اوس هم ډېر خلک ما نه په دې ګیلمن دي چې دا فیصله خو تا ته هغه وخت کې په کار وه. خو ما بیا هم وایي چې ریاست سره چې څومره ټایم ورکړو هېڅ خبره نه ده. نو د اختر 4مې ورځې پورې حالات زما په لاس کې دي. د پلار سربازان، د پلار شاګردان، دوی ته زه بیا هم سوال کوم چې اختر 4مې ورځې پورې صبر وکړئ او که د اختر 4مې ورځې پورې نه پس دوی زما قاتل زما ملزم ونه نیولو، د اختر 4مې ورځې نه پس چې موږ هر قسمه سخته فیصله وکړه د هغې ذموار به بیا دا سټیټ وي، د هغې ذموار به بیا دغه افسران وي چې ما ته تاڼهداران او سیچوګان رالیږي او خپل هلته ناست دي. او بل د پلار سره زما د پلار یو خوږ ملګری، یو نږدې ملګری، دا کوړي شهید چې کوم په دې 20 ورځو کې زما د پلار نه 100 ورځې مخکې هغه شو چې د هغې بچي دلته ما ته راغلي مو تعزیت ته، نو د هغې هم دقه د اختر 4مې ورځې پورې ریکویسټ کوو چې دا دې ونیوی شي او دوی ته دې ښه مضبوطه سزا ورکړی شي. که یې ونه کړله نو موږ هغوی ته هم سوال کوو او چې څومره شهدا شوي دي د هغوی ټولو ته هغه کوو چې بیا به انشاءالله موږ دا ټول د دوی ټولو په مشاورت سره
ان شاء الله بیا به د اختر څلورمې ورځې نه پس څه داسې فیصلې کوو چې بیا به سټیټ کم سے کم موږ نه ګیله نه کوي.